سلامونه مو هرکلی کومه خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ یا ویډیو لایک او شیر کړئ نننۍ ویډیو مو د افغانستان او د ایرلینډ د وروستۍ 50 اوریزې لوبې په باره کې ده د دغه لوبې ټاس یې ایرلینډ ګټلی و خپله یې د بالینګ پریکړه کړې وه د افغانستان له طرف نه په دغه لوبه کې اصغر افغان جاوید احمدي محمد نبی ساحل شهزاد محمدي مجيب رحمان نجیب الله زدران رحمت شاه راشد خان سمیع الله شنواری شاپور زدران زایر خان دا هغه لوبغاړي چې د ایرلینډ خلاف په وروستۍ 50 اوریزه لوبه کې ولوبېدلو د افغانستان له طرف نه شهزاد محمدي شپږ منډې ترسره کړلې جاوید احمدي 24 منډې رحمت شاه 12 منډې اصغر افغان 2 منډې سمیع الله شنواری په 0 باندې آوټ شو محمد نبی ساحل 40 منډې او نجیب الله زدران 7 منډې راشد خان 15 منډې ناټ آوټ ترسره کړلې نو افغان لوبډلې ایرلینډ لوبډلې ته په پوره 50 اورونو کې 212 منډې هدف کېږداوه ایرلینډ لوبډله وتوانېدله چې یاد هدف په 40 اور کې پوره کړي د 5 لوبغاړو په سوځېدا سره د افغانستان له طرف نه مجيب رحمان 10 اوره ترسره کړلو 2 اوره یې میډین کړلو 26 منډې ورکړلې یو لوبغاړی وسوځاوه شاپور زدران 8 اوره ترسره کړلو 40 منډې ورکړلې کوم لوبغاړی ونه سوځاوه محمد نبی ساحل یو لوبغاړی وسوځاوه زایر خان بیا 10 اوره ترسره کړلو 55 منډې ورکړلې 2 لوبغاړي وسوځولو راشد خان یو لوبغاړی وسوځاوه په 10 اورونو کې نو د دغه لوبې غوره لوبغاړی چې و هغه هم د افغانستان له طرف نه و د افغانستان کپتان و اصغر افغان د دغه لوبې غوره لوبغاړی و نو دغه چې و دغه لوبې معلومات و چې ما له تاسو سره شریک کړو دغه لوبه چې وه ایرلینډ وګټله او وروستۍ 50 اوریزه لوبه وه په دغه سیریز کې چې 50 اوریزې لوبې شاملې وې 2 یې ایرلینډ وګټلې او 2 هم افغانستان وګټلې او یوه لوبه هم د باران له وجې ترسره نشوله نو دغه سیریز چې و مساوي پای ته ورسېدو نو دغه د دغه سیریز په باره کې پوره معلومات چې ما له تاسو سره شریک کړو نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ یا ویډیو ته پامه